د زلفو سوري ته د سورنګار خبرې کوي، خو د حالاتو په غرمو نه دي د زغل مرګري. او ښکلي که هر څوک برجن شي ستا پسه صابره، ستا د محفله که یو لاړ شي راشي سل مرګري. د صاحب شاه صابر صاحب په دې ښایسته شعرونو د کلام دپاره د اواز ملکڼ د مجلس عاملې چیرمین ثاقب یوسفزي ته بلنه ورکوم چې راشه خپل کلام وړاندې کړي. ثاقب یوسفزی: د دې نه ښه ده چې بس نه وي سړی، د دې نه ښه ده چې بس نه وي سړی، بغیر د یاره اخیر سوي سړی، او هلته دې مرګ له غاړه ورکړي سړی، هلته دې مرګ له غاړه ورکړي سړی، چېرته بنده چې د بنده وي سړی. صدر صاحب غزل مطلع عرض ده: د بې پروا د هر یو حال لیونی، د بې پروا د هر یو حال لیونی، راکاږي ځان پسې خپل شال لیونی، او وفا یې هیڅ چا سره کړې نه ده، وفا یې هیڅ چا سره کړې نه ده، د مینې هر چا نه کړي سوال لیونی، او خفګان د عمر یې له منځه یوسي، خفګان د عمر مې د منځه یوسي، چې راښکاره شي په دیوال لیونی، او د مکر ډکه ده چلبازه ډیره، د مکر ډکه ده چلبازه ډیره، خور کړې هر طرف ته جال لیونی، او تا مې د لاس نښې سېزلې ټولي، تا مې د لاس نښې سېزلې ټولي، ما سنبال کړی دي رومال لیونی، او د زړه دې وباسم خو ویستې دې نشم، د زړه دې وباسم خو ویستې دې نشم، تیر شو په دې کې پوره کال لیونی. او مقطع عرض ده چې ناڅاپه چغه کړي بیدار شم ثاقب، ناڅاپه چغه کړم بیدار شم ثاقب، خوب کې رایاد چې شي ستا خال لیونی. والسلام.